बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو ملګرو، سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د نن دا ویډیو په دې اساس ډیر خاص دی چې په دې کې د خیالاتو نه زیات د جذباتو بهیر دی. که ممکن نه نو دا ویډیو پوره وګورئ، کنه ما خو خپل جذبات پوره شریک کړل. مننه. ګرانو ملګرو، د ټنګېدلې خاورې نه جوړ انسان چې د امکان په دې نګارخانه کې څومره هم غور او فکر کوي، د حیرانتیا نوې کیسې راسپړي. په هر قصه کې بېشماره تپوسونه او هر تپوس نوې جهان را برسېره کوي. خلک وایي ژوند 4 ورځې دی. زه وایم ژوند که 4 ورځې نه یو لمحه هم دی، نو په هر لمحه کې یو قصه ده او په هر قصه کې بېشماره کردارونه. بیا د هر کردار خپل قصه ده. د قصو دا سلسله د آدم علیه السلام نه شروع ده او په ابن آدم ختمه ده. زمونږ غیر چاپیره هم دغه قصې دي او هم دغه کردارونه پکې لګیا دي. نوې قصې تخلیق کوي. قصې به ډېرې شي او کردارونه به د شماره وځي، خو د مور پلار د خپل اولاد سره مینه د دې قصې اخر دی او د اولاد د خپل مور پلار سره نسبت د یو بلې قصې تابعه او د یو نوې قصې آغاز دی. د نن دا غزل هغه لونو ته ډالۍ کوم څوک چې د پلار په کور کې د شهزادګۍ په څېر رالوی شي، د معصومیت، عجزۍ، خدمتګزارۍ او د نازونو په څېر خپله مینه د کور په دیوالونو وشیندي او بیا یو ورځ لکه د ښارونۍ د بچو والوځي چې خپله نوې ځاله جوړه کړي. او مور پلار یې په خندا کې ژاړي او په ژړا کې خاندي. نه پوهېږي چې څه ویل غواړي، خو داسې ښکاري چې رپېدلې شونډې خپلې ښارونۍ ته دعا کوي. آباد اوسئ. چې ستا معصومې اداګانې په قتلان راشي، چې ستا معصومې اداګانې په قتلان راشي، زما د مینې په دنیا کې یو طوفان راشي. او تا انګازې د خپل قربت راخوروس پر لیا، ته انګازې د خپل قربت راخوروس پر لیا. هیڅ پروا نشته که ټول عمر بیا خزان راشي. او د چا د مینې په خاطر به قبول کړم زو، د چا د مینې په خاطر به قبول کړم زو، که خاموشۍ کې په ازغو باندې گزاران راشي. او زب پر هر د خپل زړګي ورته تازه ساتما، زب پر هر د خپل زړګي ورته تازه ساتما، په دې امید که تسلی لمه درمان راشي. فضل بتل ستا د یادونو ډیوې بلی ساتي، فضل بتل ستا د یادونو ډیوې بلی ساتي، که کم نصیب لا کم نصیب پتنګان راشي. او چې ستا معصومې اداګانې په قتلان راشي، زما د مینې په دنیا کې یو طوفان راشي. ګرانو ملګرو، د پښتو ادب او شعري ذوق د ځلا لپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. ښاد او خوشاله اوسئ.